السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. نن به مونږه د وای شافي کې فصل نمبر 1 وایو. تیر ځل مونږ خبره کړې وه د سوره فاتحه باره کې. قرآن شفا دی. دا مونږ منو او الله سبحانه وتعالی په خپل په قرآن کې مونږ ته ویلي دي او په دې زموږ ایمان هم دی او څومره چې ایمان او یقین په دې خبره وي هماغه عمره زیات به مونږ ته شفا نصیبېږي. د دې باره کې یو ریسرچ راغلی دی چې زموږ دا چا وړاندې کړی دی چې زموږ چې کوم جسم دی دا د سیلز نه جوړ دی او سیلز چې کوم دي هغه مسلسل یو وایبریشن په کیفیت کې دي خوځي او الکترومګنیټک فیلډ دی چې هغه د دې چاپیره دی. یعنی تاسو سوچ کولی شئ چې یو نقطه ولګوئ او هغې نه چاپیره یو ګول دایره جوړه کړئ چې لکه داسې غوندې کې دی. یو سیل دی چاپیره دی یو الکترومګنیټک فیلډ دی. اواز چې وي انساني اواز دا زموږ په سیلز باندې اثر کوي او څنګه اثر کوي یو خدا چې الکترومګنیټک فیلډ چې کوم دی هغه به ای کې بدلون راولي کوم چې زموږ د هر سیل چاپیره دی او دویم چې کوم انفارمیشن وي په سیل کې هغه باندې اثر کوي. یعنی صحتمند سیل باندې به فرق اثر وي او چې کوم ډیزیز یا ناجوړه سیلز دی په هغه به فرق اثر وي. یو قسم انفارمیشن وار لکه مونږ چې ناجوړه یو یا زموږ د سیلز چې کوم ناجوړه یو کنه هغه باندې بهر نه څه خارجي اثرات وي مثلا وایرس وغیرہ یا داسې څه شیزونه نو هغه مونږ زموږ د نه یو داسې انفارمیشن داسې اطلاع واچي معلومات واچي چې کوم زموږ سیل کې دنه چې کوم الله تعالی یو نېچرل یو فطری پروګرامینګ کړی دی ډي ان اے کې چې کوم انفارمیشن یا معلومات دي هغه کرپټ کی څنګه چې د کمپیوټر فایلز کرپټ شي. اکثر تاسو موبایل چې یوسئ نو هغه ویني چې تاسو د موبایل کې وایرس راغلی دی یا کمپیوټر کې وایرس راغلی دی نو هغه هم کرپټ شي زمونږ خپل چې کوم سیل وي ای کې دننه چې کوم الله تعالی سیستم جوړ کړی وي هغه کې دننه دی وایرس اثر وکړي. نو بیا څه کی قرآن اواز او د هغې چې کوم مخصوص اثرات دي هغې کوم انفارمیشن دی که نه هغې کوم اطلاعات دي معلومات دي او دا مخصوص ټکي را یو ځای کول دا ټول شیزونه څه کوي هغه کرپټډ فایل هغه چې کوم په هغې کې کرپټ غلط شوی خراب شوی معلومات دي هغه بیا نه پروګرامینګ ولوکي ری پروګرامینګ یا فارمیټینګ چې ورته موږ وایو نو هغه سیل دوباره هیلدي یعنی صحتمند شي قرآن په ذریعہ هیلینګ وشي قرآن په ذریعہ ستاسو هغه څنګه موږ وایو چې موبایل یې فارمیټ که هغه شانتي وکړي. ٹھیک شو نو قرآن کې وایي کنه کلن فی فلکی یسبحون نو دا کیږي. اوس تاسو به دا هم لیدلي وي چې اورېدلي به مو وي دا ټکي ساوند پولوشن څه وي قسمه قسم خبرې وي هغه مونږ ډسټرب کوي مونږ پای باندې پریشانه شو بیرونی اثرات کنه بعضې خبرې تاسو واره یکدم ستاسو ویریږئ سخت ویریږئ بالکل د زړه م داسې تیز درزار شروع کی بعضې خبرې چې تاسو واره زړه کې داسې یو اور شانته بل شي غوسه درسي بعضې داسې وي چې تاسو په ډېر خوشحاله شئ مسکی شئ تاسو له خندا درشي داسې دي چې بعضې شیزونه باندې خندا ودرېږي نه نو د هر اواز مختلف تاثر وي چې کوم ښه اوازونه وي که نه ښایسته اوازونه هغې نه زړونو ته راحت میلاویږي او چې کوم کرخت اوازونه وي قرآن کې دا یې ذکر دی که نه ان انکر الاصوات لصوت الحمیر د هر اواز باره کې چې بدترین اواز دی او ښایسته د مرغو اوازونه بیل وي نو د دې ټولو اثرات مختلف وي که تاسو رو په پوست انداز کې خبرې کوئ اورېدونکي باندې به بل شانتې اثر وي خو که ستاسو انداز د خبرو لږ سخت وي هغه به بل شان اثر وي یو قرآن دی یو سوره الفاتحه ده که د قاری مشاري اواز کې اورئ بل اثر به وي که سدیس اورئ بل به وي سعد الغام دی اورئ نو یو شان اثر به وي نو خبره خو یو ده سوره الفاتحه ده خو د ویلو انداز سره ستاسو د سیلز وایبریشن متاثره کیږي زړه نرم شي اوښکې وبهیږي
او بیا صرف په مونږ نه بلکې د کائنات په نورو شیزونو هم د دې اثرات وي. یعنی یو طریقې سره په پوره ماحول د دې اثرات وي. مثلا بوټو باره کې که تاسو بوټي داسې ځای کې ولګوئ چې د اے سی شور وي، هغې د لوېدو رفتار به بل شان وي. تاسو به کتلي وي دوکانونه، ورکشاپونه چېرته چې ډېر زیات شور وي په سړک باندې هغې مخې ته چې په ګملو کې کوم بوټي وي دومره د هغې رفتار د تیزۍ سره نه زیاتیږي. خو که تاسو شور نه یو فطري ماحول کې لکه باغونو کې وګورئ نو هلته به د دې رفتار بل شانتې وي، زر به دا لویږي، ښه به لویږي. دقسې چې کوم خلک ډېر په شور شرابه ډېر غوبل والا ماحول کې کار کوي د هغې خوی بل شانتې وي. او چې کوم خلک په خاموش او پرسکون علاقو کې اوسي د هغې کې یو کلار هغې له کلار غوندې کې وي او زموږ ماحول په مونږه داسې اثر اندازه کیږي. نو که تاسو قرآن اورئ او وایئ نو خاص کر دې سره نه صرف دا چې ستاسو اخلاقي کردار اصلاح کیږي بلکې دې سره ستاسو جسم ته هم شفا نصیبیږي. جسم خو سیلز ده، مونږ ډیره په خبره کړې ده. روح علم خو صرف الله ته دی، بندیانو ته ډیر کم ورکړی دی که ورکړی هم دی نو. ويسألونك عن الروح قل الروح من امر ربي واوتيتم من العلم الا قليلا. نو د روح سیل خو موږ ته اړو پته نشته او قرآن تم روح ویلی شوی دی. نو د روح زموږ روح سره ډیر تعلق دی، ډیر ډوب تعلق دی او د روح علاج بم هم د روح په ذریعه وي، یعنی وحی په ذریعه، قرآن په ذریعه. نو که روح مضبوط وي، صحتمند وي، نو جسم بم صحتمند وي او انسان کې یو خاص قسمه طاقت راشي، انرژي راشي، خاص قسمه هغه کې جذبه وي د کار کولو. او الحمدلله الله تعالی مونږ ټولو له د قرآن دا نعمت راکړی دی. نو په دې کې په بیا دا مهم چې قرآن په ډېر ښایسته طریقې سره پکار دی چې مونږ وایو. د دې چې کوم مخارج دي بعضې خلک ورپورې خنداګانې کوي چې دا څه ها او ها اوازونه روباسئ تاسو، ای خاندي او ای دا ډېر غیر اهم ګڼي. یو د قرآن عام انداز کې ویل دا یې اثرات به بیا بل شانتي وي. چې څنګه مخارج وي همغه شان به ستاسو انداز وي، همغه شان به اثر وي. او که تاسو صحیح طور سره وایې نو حق تلاوت بم ادا کیږي او یقینا په تاسو باندې پخپله او چې چاته اوروي په هغې بم اثرات مختلفه وي. او بیا اواز صرف اواز خو نه دی که نه، ورسره معنا هم دي. تاسو ته پته ده که نه چې عربي ژبه الله تعالی ولې خوښه کړه قرآن له؟ د دې خپل څه خصوصیات دي کوم چې په نورو ژبو کې نشته. یو وړوکی شان مثال سره تاسو پوهوم. مثلا فا نه چې کوم ټکي شروع کیږي فا هغې کې د بیرته کېدو بیلیدو مفهوم وي. مثلا فصله، فخره، فجره، فلق، فسق، فتحنا، فتح وی کنه فتحه، فرقنا، فرقه. دې کې سي فرقه کې بلیدل دي، فلقه کې سوشي سهار سکیږي اوشلیږي په اسمان کې د تیاره اوچوي یو سپین کرخروزي. نو تاسو کوم هم ژبه والئ ډکشنري کولاو کې د انګریزۍ هغې نه یو حرف روچت کې بیا تاسو دغه شانتې آی حرف نه جوړېدونکي ټکي وګورئ هغې کې به داسې چل نه وي. دا شی تاسو ته په بل یو ژبه کې نه میلاویږي. نو عربی کې نه صرف دا چې ټکي بلکې د هغې مخارج، بیا د هغې معنی، بیا د هغې استعمال، دا ټول ځان له یو روح د دې کې چې کوم زموږ په روح اثر کوي او نه صرف زموږ روح باندې بلکې په ټول سیلز د هر شیز کې دننه چې کوم اټمز دي یا سیلز دي په هغې هم اثر وي. تاسو ته به یاد وي د مسجد نبوي د منبر واقعه. نبی صلی الله علیه وسلم چې کله منبر د کجوري د ونې د تنې نه جوړ کړو نو چې هغه تنې پرېښوده او په بل منبر لاړه نو هغه اوچه تنه په ژړا شوه په سلګو. دې نه څه پته لګي چې زموږ چاپېره چې کوم شیزونه دي هغه زموږ اوازونه اوري او ځان له خپل یو قسمه شعور لري. د شعور لیول دی څنګه چې د انسانانو درجې دي که نه دغه شان د ځناورانو هم درجې دي. بعضې ځناوران هوښیار وي زیات، بعضې کم وي، عجیبه عجیبه کارونه کوي. بیا ورپسې جمادات سالډ خو داسې شیزونه چې ساه نه لري
د هغې هم لیولز وي. بیا نباتات چې کوم بوټي وي کوم چې لږه ډېره ساه لري هغې کې هم څه ساینس وي. نو ټولو کې زیات عقل خو انسان له الله ورکړی دی. چا له؟ الله انسان له ورکړی دی. بیا ورپسې جنات دي، پیریان، بیا فرښتې دي، بیا نور ځناور دي او بیا د ځناورانو مختلف قسمونه دي چې هغې کې بیا خپل مختلف قسمه پوهه ده. هغې نه پسته درجه راځي د بوټو، پلانټس، بیا د لرګي نه جوړ شوي شیزونه، بیا جمادات ګنې کاڼي وغیره. او د کاڼو تسبیح باره کې به تاسو اورېدلي وي، بخاري کې یو حدیث هم راځي چې کوم کې رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابیانو ته بعضې وخت د کاڼو تسبیح اورولې هم وه. تر دې پورې چې کوم شیزونه مونږه نوړی خوله کې چکو هغه هم تسبیح کوي، د خپل خپل انداز دی. قرآن وایي وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُم. نو مونږ داسې دنیا کې اوسو چې کوم الله جوړه کړې ده، مونږ نه ده جوړه کړې. که دا مونږ مسیوز کوو، غلط استعمال کوو، اسراف کوو، ضایع کوو نو دا شیزونه به قیامت په ورځ د انسان خلاف گواهی ورکوي. او که ښه کارونو له استعمال کړو نو دا شیزونه به د انسان په حق کې گواهی ورکوي. بعضې وخت مونږ د خلکو نه یریږو چې څوک هم ونه ویني، څوک واونري زموږ دا خبره، نو مونږ نه دا هیر شي چې په کومې ځمکه مونږ ناست یو هغه هم اوري او دا دیوالونه د دې غوږونه هم دي او زمونږ لاس او خپې هم اوري. نو ځکه د تقوا ژوند هغه ژوند دی چې کوم کې انسان د الله نه یریږي او هغه نه پسته هغې شیزونو نه هم حیا کوي چې کوم د هغه چار چاپېره دي. فحش، بې حیایي، حرام، غلط کار دې نه کوي چې کوم نه الله ناراضه شي. تېرو ورځو کې یو ویډیو شیر شوې وه، یو وړوکی شانتې ماشوم 2-3 کالو یکدم هغه قرآن ویل شروع کړل. 2-3 کالو ماشوم سوچ وکړئ، چا ورته خولې خو نه وي. بیا پته ولګېده چې مور یې چې کله په پریګننسي حالت کې وه، ماشوم یې چې په ګېډه و هغې به ډېر قرآن ویلو. نو دا ماشوم ګېډه کې دننه و او ده کې هغه د قرآن اثرات تلل. نو بهرحال سوره فاتحه یو ډېره ښه نسخه ده. هغه حدیث چې موږ ویلي وو چې کوم کې سردار و او هغه مار چیچلی و یا لړم چیچلی و، ورپسې سوره فاتحه یې دم کړه، د هغې علاج وشو. نو دې نه موږ ته یو بله خبره معلومیږي چې بعضې وخت صحابه کرام به اجتهادات وکړل چې هغه به نبي صلی الله علیه وسلم مخې ته وړاندې کړه، نو هغه به اپروف کړل چې ټیک ده داسې کول ښه دي. او بعضې وخت یې بعضې شیزونو ته دا هم ویلي چې نه دا ټیک نه هم دي. د تیمم وخت کې یو خبره راغلې وه چې ای څه ویلي وو، ورته وویل چې دا هم غلط وکړل، ای ته بلکې غوسه هم ورکړه. نو کله به یې ورسره شاباشي وکړو او دې خبره باندې خو یې شاباشي ورکړې او خندلي وو، ټوکې مو کړې چې ښه زما یې سم پکې وساتئ، دا لړم والا که نه دم والا د سورې فاتحه. نو دې نه بیا موږ ته دا هم پته لګېدي چې دین د وحي الهي په ذریعه قرآن کې نازل شو، هلته نه به موږ اخلو. دویم د نبی صلی الله علیه وسلم چې څه ویلي وو هغه، او بیا چې صحابه کرام څه وکړو د هغې عمل په رڼا کې به مونږه د دین پوهه حاصلو. ولې چې هغې کوم عمل وکړو د نبی صلی الله علیه وسلم په موجودګۍ کې کړی دی او چې کوم عمل د هغه په موجودګۍ کې وشو هغه یا هغه خوښ کړ یا یې پې ویل چې ټیک ده، نو هغه هم مونږ له یو حجت حیثیت لري. ټیک شو. دقسې چا ذکر کولو چې یو جاپاني و، نو هغه وی 14 کاله د واورې د څاڅکي چې کېږي سنو فلیکس دا یې کتل. مختلف قسمونه د دې رنګونه د دې شکلونه بدل وي. د اسمان نه چې دا واوره ورېږي که نه، نو هغه ډېر حیران شو. هغه وی چې کله اوبه فریز شي، واوره شي، نو هغه ولې بل شانتې وي. نو هغه وی په واورې باندې اوبو باندې تجربات شروع کړل. هغه ډېر پریشانه شو چې څنګه چل دی، دې کې څه دي چې مختلف شکلونو کې دا کېږي. نو وی اتفاقاً او 14 کاله هغه په دې باندې ریسرچ کولو، اتفاقاً الله تعالی څه وکړل چې د ده یو مسلمان سره ملاقات وکړو. نو مسلمان ته یې وویې ده ورته وی چې یاره دا خو ما وکړه خو دا ماته لږې څه جادو دي که څه دي. هغه ورته وی چې ګورې که جادو هم دی او که تجربه هم کې ویې که، خو دا به په زمزم باندې نه کېږي. نو وی ښه ځه وبه یې ګورو.
نو زمزم چې فریز کړو چې وې کتو نو زمزم په دوه داسې بلاکس کې فریز شو بیل بیل داسې دا غي کہانی جوړ شو اي کې دا شکلونه جوړ نشو لکه واره چې ته فریز کړي وکنه نو هغه څنګه چې موږ وبو واچو او په دغه کې فریز کو په فریج کې هغه بل شانتي وي خو واره بل شانتي راځي نو زمزم چې و هغه بالکل د اوبو هغه شکل یې لره هغه شانتي جوړ شو هغه ډیر اریان شو دا څنګه چل دی آخر هغه بیا په دې باندې ډېر ریسرچ وکړو او هغې یو بل سره دا وکړه چې زه راځئ موږ یو تجربه کوو چې موږ به د قرآن کیسټ وچلو چار چاپېره به موږ اوبه ورسره فریز کوو داسې یو ماشین به وساتو ګورو چې رزلټ څه کېږي نو هغې کې څه وشو بیا یې وکتل چې د الله د یرې آیات به رالل نو اوبه به داسې بالکل خورې لاړې عجیبه عجیبه شکلونه به جوړ شو بیا چې به د جنت خبره پکې رااله قرآن کې هغه به ګلونو شکلونو کې فریز شو ښه شکلونو کې به اوبه دغه شوې او چې نه بل دغه کې و نو هغې باندې به بل شانتې اثر و نو دا چا کیسه کړې ده الله دې کړي چې صحیح وي د خلکو خپلې یو دغه دي خو دا ده چې دا تجربه شوې ده چې اواز اثر کوي انسان باندې په شیزونو باندې نو بهرحال بیماری چې کوم ذکر په دې کتاب کې شوی دی هغه داسې نه دي چې بس هسې وقتي بیماری وي دا د ماحول د اثرات نه او بعضې وخت ډېر ډوب زړې بیماری وي او دونه په اسانۍ نه نشو راوتی او څه منتر نشته جادو منتر چې مونږ یکدم ووایو او اثرات به وشي او دم مونږ وکړو او بس یو ورځ وکړو او بس به ټیک شي فوري فوري بعضې وخت شي د الله په اذن هر څه ممکنه دی خو انشاءالله چې ورسره مونږ وایو نو الله تعالی به مونږ ته طریقې ښیي چې مونږ به د مسایل نه بهر څنګه روزو دې کې ټولو کې اهم خبره څه ده چې تاسو اراده وکړئ چې زه به دې مصیبت نه روزم او زه به د دې مرض علاج کوم دا به خپل ځان نه وباسم ولې چې څو پورې هغه مرض یا مصیبت ستاسو په زړه کې یو ښایسته خیال وي چې کوم نه نفس ته لذت ملاویږي نفس په خوشحالیږي خوند ولا ورکوي نو دا د انسان کمزوري ده چې کوم شیزونو نه د انسان نفس له خوند ملاویږي که هغه حرام هم وي غلط هم وي نقصان دeh هم وي هغه لکه د یو نشي وي اډیکشن انسان هغه پرېښودل نه غواړي نو اولنۍ خبره خو دا که تاسو دا ګڼئ چې تاسو داسې قسمه څه بیمارۍ کې مبتلا یې نو ټولو کې اول به رښتونې نیت او اراده کوئ چې زه به دې نه ځان خلاصوم د الله په اذن به زه دا پرېږدم ولې چې دا ما دپاره تباهۍ سبب دی او ګورئ چې تاسو فیصله وکړئ که نه او اراده وکړئ نو الله تعالی به تاسو له لاره اسانه کړي او یقینا به تاسو دې نه روزئ زه تاسو ته یقین درکوم چې دا کیدی نشي چې دا شی تاسو کې دننه پاتې شي که ستاسو اراده رښتینې وي او تاسو هغه هم وکړئ چې قرآن تاسو ته وایي کولو دپاره خو چونکې موږ رښتونې نه یو نو موږ دا وایو چې دا حرام دی دا غلط دی دا نه دی کېدل پکار دا خو ډېر خراب شی دی خو چې څنګه موږ ته موقع میلاو شي موږ بیا په خپل اصل باندې راوګرځو بیا هغه کار شروع کړو نو ټولو کې اول تاسو ته دا فیصله کول دي ټیک شو بیا یو بله واقعه ده چې د عربی یو مشهور کلیکشن دی د پویټري د شاعرۍ یو مجموعه ده حماسه ابو تمام دا یو عربیانو یو مشهور شاعر و. نو هغه چېرته سفر کولو نو هلته واوره پرېوتل شروع شوه هغه هلته ونښته نن سبا خو ډېر انتظامونه یي د هغوی اوس هم که تاسو ګورئ نو څو ورځې بعضې وخت لارې بندې شي خو پخوا خو به نه مشینونه و نه به سړکونه و داسې چې واورې به یې لرې کړې نه ګاډي و داسې خلکو به په اسپو او په خرو او په اوښانو سفر کولو نو چې چېرته به واوره داسې وشوه دا یې مطلب به دا و چې څو پورې اوس موسم بدل نه شي نو تاسو به دلته نه وتلی نه شئ ځکه چې واوره خو بیا مسلسل کېږي نوره ډوروزي نه بعضې وخت نو بالکل کاڼي شي بیا پرې نور واوره شي نو بس هغې نه خو بیا بنده نه شي راوتی نو بهرحال دی چې دی نو دی خپل یو ملګري کره او د باندې واوره وشوه لارې بندې شوې نو هلته یو ډېره لویه لایبرري وه په لایبررۍ کې هر قسمه کتابونه هغه کتابونه لوستل شروع کړل په هغې کتابونو کې خاص کر شعرونه که نه یو زمانه کې وي نثر به نو دا شعرونه به زیات وو د عربیانو هم که شروع تاسو زمانه ګورئ نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دور کې هغه وخت کې شعر و شاعري ډېره وه خو نثر کې کتابونه کم وو
څنګه چې عام لیټریچر کتابونه وي کنه د ادب افسانې ناولونه کیسې دا به نه وي. او د اسلام شروع چې کوم صدیانې دي هغې کې هم دا شیزونه ډېر کم وو. نو اسلام یو دروازه پرانیسته بیرته یې کړه نو د قرآن دا کمپایلیشن وشو بیا حدیثو شو بیا دې نه علمونه راووته بیا نور کتابونه ولیکلی شو. نو چې د کتابونو دور راغی نو هغه څه وکړه د عربي شاعري چې کوم بهترین شاعرانو کلام هغه هغې نه کلام راټول کو یو کتاب یې جوړ کو. هغه دومره ښایسته کتاب دی چې نن چې څوک هم د عربي ژبې لینګویسټکس طالب علم وي هغه لیټریچر وي نو هغه ته هغه کتاب ضرور ویل وي. علم ام اے اسلامیات چې وکړي که نه خامخا بیا په هغه لازمي ده چې هغه کتاب به هم وي د عربی ټول کتاب خو نه خو لکه د هغې نه څه نه څه حصې. اوس دا حکمت و مصلحت و چې الله تعالی هغه نه یو کار اخیستلو د هغه یې داسې ځای کې ونښلو چې هغې نه هغه مخکې تللی شو نه شاته. نو بعضې وخت داسې هم وي. نو خبره دا ده چې الله مونږ په کوم حال کې مو ساتي پکار دی چې مونږ په هغې رضا یو. او دا سوچ کول پکار دي چې الله مانه کم داسې کار اغسته چې هغه زه وکم چې کومې فایده شاید نن ماته معلوم نه وي خو سبا خبر شم. دا چې کوم مترجم و د دې کتاب د خپل حالات څنګه وو د سره هم څه دومره زیاته نه وه ولې چې انسان سره کله ډېر مال او دولت وي نو بیا انسان کینی خو نه هغه کله څه کوي او ډېر خرافات کې هم هغه پریوزي. نو به هر حال هغه چې دی نو مسکین اوس ټکي چې وایو مونږ دا چاته نه راوتې سکنه سکنه مانوي چې ایسارېدل ودرېدل. نو چې انسان سره ډېره دنیا نه وي که نه مسکین وي نو هغه یو ځای کیني چې یو ځای کیني نو که انسان کې لږ هم عقل دی نو هغه یې بیا ضایع کوي نه او بیا هغه کول شروع کړي چې کوم الله هغه له صلاحیت ورکړی دی. نو که چا مادي حالات ښه نه دي او دې طرف ته توجه نه کوي نو بیا هغې کس ته شکر کول پکار دي چې الله خلکو لکه خلکو توجه هغه ته اوس نه ده که نه نو هغه ته شکر کول پکار چې خلکو توجه نه ده په ما باندې زه بالکل د خلکو نه پناه یم نو زه څه کار کولی شم ولې چې که تاسو پبلک فګر شئ مشهوره شئ نو ستاسو خپل ژوند خو نه بیا تاسو ډېر پروډکټیو کار نشئ کولی ډېر ګران وي کله یو ملاوېدو له راځي کله بل راځي. نو که واقعي تاسو غواړئ چې تاسو څه ډېر ښه شی جوړ کړئ چې نسلونه ترې فیضیابه شي نو هغه بیا ډېر ګران شي. نو جلالین نوم به تاسو اورېدلی وي د عربی تفسیر قرآن پاک تفسیر که نه نو دې کې یو خو تفسیر دی چې ډېر مختصر او هغې د پاسه بره حاشیه وه او جلال نوم یې دوه کسانو چا چې دا کتاب لیکلو جلالین تسنیه صیغه ده که نه دوه جلال نو تفسیر جلالین یعنی دوه جلالونو دا تفسیر لیکلی دی چې کوم کې یو ډېر مشهور دی جلال الدین سیوطي هغه دا کتاب لیکلی دی او هغه چې دا لیکنو هغه څه وکړه هغه هر څه پرېښودل ټول یې پرېښودل او دریای نیل په مورګې باندې د هغې په ځای باندې اخوا راغی او هلته یو ځای و هلته لاړه ملګري غریبان د امیران ټول به هغې پسې تلل مینتونه به یې ورته کول ته ور بند که ځان پسې وایي چې زه چا سره نه ملاوېږم ټول خفه شو دی کله به څوک راتلل په یو وزن باندې به یې دی پوهه چې تر دغه شا بل به وي دوی نه ځان یې بالکل بیل کړ. بیا څه وشو دی چې څه لوستل کړي وو د هغې نچوړ راوویست هغه یې ولیکه او نن جلالین د هر عربي مدرسه کې ښودلی کېږي تفسیر جلالین چې څونه ښودلی کېږي که نه دونه بل یو تفسیر هغې نه ښایي او دا کله لیکلی شوی و په تنهایۍ کې سالیټري کنفاینمنټ یوازې چې کله په ځان باندې سالیټري کنفاینمنټ لګولی یوازې په خپله ځان قید تنهایۍ کې اچولو. نو شیطان زموږ ښکاره دشمن دی هغه موږ څه کار کولو ته نه پرېږدي خاص کر هغې ځای کې په موږ حمله کوي چې موږ کوم کار کولی شو او بل یې نشي کولی مکه کار په موږ باندې پرېښودل غواړي. نو دا هم د هغه یو چال دی او خاص خپل هغه صلاحیت وپېژنئ چې کوم هغه شی دی چې کوم تاسو له الله درکړی دی او نورو له نه دی ورکړی او بیا دا وګورئ چې تاسو هغه شی چېرته استعمالوئ چېرته یې ضایع کوئ خو نه خپل ویلیو وپېژنئ خپل قدر وپېژنئ چې تاسو خپل قدر وپېژنئ که نه او خپل صلاحیتونه نه خبر شئ نو بیا به تاسو خپل دشمن هم پېژنئ او بیا به تاسو خپل مهربانه رب هم وپېژنئ او هغې نه پس به څه وي الله تعالی نه به
مدد غواړئ، دعا به کوئ او په ژوند کې به مرګ ناول تاسو هغه هر څه وکړئ چې کوم تاسو ته کول پکار دي. نو استاد خپل بیان کړی و چې وی زما یو سکالر یو عالم سره ملاقات وشو چې کوم یو ډېر بوډا شوی دی. وی تېر کال د هغه بایپاس هم شوی و او هغه تر اوسه لګیا دی د قرآن ترجمه کوي. ډاکټر ظفر اسحاق انصاري نوم و. تفهیم القرآن هغه لیکلی و. نو د تفهیم القرآن چې کوم دی د هغې انګلیش ترانسلیشن یې کولو انګلیش کې ترجمه کوله. نو وی شپې زه هغه سره ملاقات له لاړم. وی زه دونه خوشحاله وم. وی ما لیدل ما سوچ کو چې بعضې خلک داسې وي چې بوډاوالي کې راشي چې موږ بوډاګان شو، څه کار رانه نه کېږي، بس اوس خو زما د ریټایر کېدو ورځې دي. نو وی ما خو په هغه باندې رشک کولو. پس خېدم ورته چې دونه بوډا، دونه کمزورې، دونه بیماري، ښځه هم څو کاله اول وفات شوې وه، بالکل یوازې دی. ظاهر دی بچي وښوئ په خپل خپل کارونو. الله تعالی ته دومره بهترین کار اخلي. وی ما وی دا څومره ښایسته بوډاوالی دی چې کوم کې دا انسان هغه کوي چې کوم نه به وروستو نسلونه فایده اوچتوي. وی ما دې تپوس وکړو چې ستاسو کار مکمل شو؟ ځکه چې اولنی جلد چې د ده پبلش شو، چاپاو شو که نه، نو پرنټ شو، نو هغه وی ما ته لږ رالیږلی او لږ وخت پسته یې نه پسته یې هم لږ ډېر رالیږه. نو راته وی چې 9th والیوم راغی، 9م، یعنې ډېر کار وشو، اوس ډېر لږ پاتې دی. نو سوچ کول پکار دي چې موږ څه پلانینګ کړی دی چې موږ به بوډاوالی څنګه تېروو. ځکه چې دا سوچ کول پکار دي چې ژوند اسې بس وخړو او الله که موږ له اوږد ژوند راکړی دی، وخړولو له خو هم نه دی راکړی که نه. د دې به هم څه مقصد وي. نو د ده مقصد عام بوډا صرف دا مقصد دی چې بس په ځان ترس خوري چې وایي زه بوډا شومه، هی یا مونږ چې وایي چې وایي زموږ مور او پلار بوډاګان شو، هغې هم وایي چې موږ څه نشو کولی. یا د اولاد غمونه کوي چې وایي د اولاد مې دا مسله ده او دا ده، او هر اولاد دې راځي او هغې ته د خپلې تشې فریادونه او پریشانۍ وایي، د هغې د خپله ډو سجون نه وي، څه اړوخه کار دې نه کوي. دا د شیطان څومره غټ چال دی. نو هر انسان ته د خپل د ژوند هرې ورځ قیمت معلومول دي. صرف د نن نه د سبا هم سوچ وکړئ. فرضي طور باندې سوچ کوئ چې که ماله الله د 60 کالو ژوند راکړ، 80 یا 70، نو زه به څه کوم؟ او ورسره دعا کوئ چې یا الله ما په هوش کې لره، زما مازغه په ځای لره چې ما نه کار اخلې چې تر مرګه زه ستا د دین کار کوم. که فلانې کس دا کار کولی شي زه ولې نشم کولی؟ مونږ سره ډایرکشن نه وي. مونږ ځان باندې ترس خورو، ځان ضایع کوو چې وایي ناجوړه یم او وایي بوډا یم. دا د شیطان یو ډېره سخته شدید حربه ده چې انسان صلاحیتونه ټول ضایع کړي. بیکاره کارونو کې د ژوند یو ورځ داسې نه دی چې مونږ یې ضایع کړو. زمونږ ټولو کې غټ دولت څه دی؟ زمونږ وخت، او هماغه مونږ بیکاره ضایع کوو. ټولو کې زیاته ضایع کوو. فضول کمتر شیزونو کې، کمتر کارونو کې هغه ضایع کوو. الله خو راحت او سکون او خوشحالي په جنت کې کېښودې ده. نو چې څه دنیا کې میلاو شي په هغې شکر وکړې، او چې کوم نه مومې هغه سبا دپاره د الله په وعدې یقین وکړې چې به سبا به میلاو شي که نه. د هغې په غم کې وخړول ډېره غلطه خبره ده. نو موږ ته خپل وخت صحیح طور سره استعمالول راتلل پکار دي. د دې باره کې هم چا څه خبره کړې ده چې کله چې څه بیماري یا ارګانیزم زموږ جسم ته ځي، نو چې کوم اوله نه زموږ جسم کې کوم سولجر سپایان یا فورسز وي که نه، د امیونټي په فارم کې هغه د هغې مقابله کوي. نو که زمونږ دننی نظام مضبوط وي، د شاته مونږ چې مثال ورکړو هغې پورې دی چې کوم نه مونږ شروع کړې وه، چې که زمونږ دننی نظام مضبوط وي نو خو هغه جراثیم به مړ شي، او که جراثیم زیات مضبوط وي نو بیا به زمونږ دا نظام کار پرېږدي. ټیک شو. نو بیا څه کېږي؟ که زمونږ دننه ایمان کمزوري وي، د بهر نه دا ټول شیزونه چې را دننه کېږي که نه، په مونږ کې بېچیني پیدا کړي، انزایټي، ډپریشن. نو د دې ټولو انحصار په څه دی چې ستاسو دننه طاقت څونه مضبوط دی، چې تاسو خواهش څونه مضبوط دی چې زه به دې سره جنګ کوم. که دا بهرني جراثیم هم زیات پرېښودل نو بیا به څه کېږي؟ د الله کلام چې کوم باندې الله هر شی جوړ کړی دی، چېرته کلام کې هر څه لیکلي دي، او هغه کلام د هغې بیا به اثر کېږي په تاسو، ځکه چې تاسو خپل ایمان دونه کمزوری پرېښوده. نو
لنډه خبره دا چې الله تعالی هر ماشوم په فطرت پیدا کړی دی. توحید باندې دا هغه پروګرامینګ کړی دی. انسان کې دنه لا اله الا الله کې خودي شو. د دې پروګرامینګ وشو. خو څه وجه ده چې بعضې خلک لا اله الا الله پریږدي، نورو شیزونو پسې روان شي. ماحول اثر، تربیت او رنګ رنګ له خبرې چې کوم انسان خپل چار چاپېره اوري او چې کوم معلومات انفارمیشن راځي انسانانو طرف نه او کوم چې د شیطان طرف نه راځي هغه ټول یو طرف ته او د فطرت معلومات یو طرف ته. نو دنه چې کوم زموږ فطرت انفارمیشن هغه کرپټ کی څنګه چې ما شروع کې تاسو ته ویلو او خپل بهرنۍ انفارمیشن پکې واچي. دای په نتیجه کې فساد شروع شي او فساد زیاتی کی ټول مازغه یا جسم یا چې کوم شي سوم فساد وي اپ کنټرول کې واخلي. نو د دې اصلاح لسه کول وي چې کوم مرز دی دا غي علاج دا هغه په اپوزیټ دی په خلاف کې دي. که وایرس حمله کړی دا او خ ټیک ټاک جسمه کرپټ کو فساد وکړو نو اوس پس کوي د وایرس الټا شي. نو جسمانی امراض کې هو مختلف شیزونه وي خو روحاني امراض کې وسوي که شرک دی یا نفاق دی یا بدعت دی او اخلاقی بدی دي نو د دې په علاج کې به څه پکاري تاسو شفا ده پاره فطرت ته پاره فطرت ل واپس راوستو د پاره به بیا ستاسو هغه معلومات هغه انفارمیشن پکاروي چې کوم الله تعالی وਹੀ په ذریعہ حاصل کړي دي هغه به بیا دا شي صفا کوي د علاج بکوي اصلاح بکوي علاوه انسان وي شي. نو خلاصه څه شو د دې ټولو خبرو چې کله شیطان راشي ستاسو د وسوسې واچي د خلکو خبرې تاسو متاثر کی نو سکیږي ستاسو ایمان کمزوري شي دفاعي نظام کمزوري شي او تاسو کم عینه متاثر شي. خو کدن دفاعي نظام مضبوط دی ایمان مضبوط دی نو دا داسې د لکه چې یو کانه هټ کانه والے هغه د پاسه لګ ډیر خوري وي باران شو اپاک شو او بیا تاسو په قران وې تاسو علم او یقین کې نور اضافه شو اصلاح شو. نو دې له ډیره ضروری ده چې قران سره زمونږه مضبوط تعلق وي. دا نه چې صرف روجو کې یا خاص خاص موقعو باندې لګ ډیر وایي. څومره ضروری دي کنه دا هر ورځ مونږ کې چې مونږ ته سوره فاتحه ویلې دي. اوس دې پته لګي چې که مونږ څه شي اثر وکي مونږ پریشان یو کیږي کنه دا خو کیږي نو مونږ څه کوو مونږ چاردا مو کو وینځو مخلاص روحاني تور باندې ځان جسمانی تور باندې را تازه کو بیا ټول ورځ چې کوم ذکر کو بیا مونږ مونږ کو هغه سره دای اثر زایل شي. دا د الله ډیر غټ رحمت دی چې په مونږ باندې مونږ فرض کو د دې بغیر د گزاره نشته مونږ خو کول دي او مونږ څنګه کو لکه چې مونږ پچا احسان کو حالانکه دا د الله احسان دی زمونږ د فائدې زمونږ د صحت زمونږ اصلاح د پاره په مونږ لازم کړه چې دا نوی چې مونږ د ګناونو د بار لاندې بالکل سملو. نو د دې شي ډیر زیات ضروری دی چې مونږه په دې باندې غور وکړو او د دې باره کې مونږه چې څنګه دعا باره کې مونږه خبره کړې ده کنه نو وی دعا چې دی دا لازمن اثر کوي قران ویل یقینا اثر کوي. د دې کې صرف دوه رکاوټونه وي دوه بندیشونه وي چې کوم وجه نه دا نه کوي لکه یا ویل شي چې په دوه طریقو پکې بندیشونه وي. یو دا چې فاعل کې راشي رکاوټ یا سم مسله او یو مفعول. فاعل څوک وي ز یا تاسو کوم کس چې دعا کوي مفعول څوک وي چا د پاره چې دعا کیږي. نو د فاعل بسې څوک چې دعا کوي داغه بس رکاوټ څه بندیش وي یا به داغه د دعا کولو د ویلو انداز ټیک نه وي یقین سره به نه کوي یا چې کوم आवाज یا کوم انداز سره کوي هغه ټیک نه دی نو هغه بل زیتا نه رسی ٹھیک شو. او بل طرف ته چې کوم کس دی ریسیور دی هغه رکاوټ کې دي شي خرابې هغه صحیح طور سره قبلې نه یا دغه یقین کې کمې دي یا عمل کې کمې دي یا دام کې دي چې کوم کس دم کوي هغه عمل کې کمې دي یا چې څوک اخلي هغه کې څه کمې دي. نو خبره ده خلک وی چې دینه څه فرق پریوزي دا خو د یو څو ټکی دي دا یو صورت یا دا یو آیات کیږي ویږي خو هیڅ نه بس څه خلک دمونه کوي نو دا خو ځان له یو بی یقیني او انکار دا په دمه دی بیا څه اثر کوي ځکه خو چې دم پاغه اثر کوي چې کوم په دې یقین لري. قران پاک عام حالات کې کوي لیکيږي نو په کم ظلم باندې زیات اثر کوي یا شفا چاته زیاته نصیبيږي روحاني تور باندې عمل د چا بدليږي چا چې ایمان زیات وي
او چې په چا بالکل د سر د پاسه تیر شي لکه چې اورېدلي اډونه وي منافقین. چا په زړونو کې چې مرض دی، بیماری ده، ناجوړتیا ده، قرآن یو دی، کتاب یو دی، هم یو شان ټکي دي. بعضې خلک یې چې اوري نو خلک اخوا دېخوا ګوري، په یې اړو اثر نه کېږي. او بعضې کسان چې همغه شی اوري هغې زړونه نرم شي. نو کتاب کې خو شک نشته، هغې کې خو شفا ده. خو مشکل چېرته ده چې د چا په ذریعه راځي یا چې چېرته ځي. اوس وګورئ الحمدلله څونه ښایسته قاریان موجود دي، هر قسمه استادان دي، هر طرف ته شیزونه دي. تاسو ته قسمه قسم تلاوت ملو شي، کسان استادان هم ملو شي. نو بیا ضرورت بل طرف ته دی، په ځان به کار کوو. موږ ته د شفا ضرورت دی، نو خپل یقین به مضبوطو، خپل ایمان به زیاتو. قرآن چې یو طرف ته مدد کوي نو بل طرف ته که زړه د غور و فکر کوونکی وي نو هغې سره ډېر شي حالات او واقعات او مصیبتونه نو دا میدان هموار شي. ګورئ که تیز نور نه وي نو فصل پخېدی شي. بعضې میوې داسې وي چې هله پخېږي چې کله ګرمي او نور تیز شي. مثلا کجورې باران کې نه دغه کېږي، نه پایي. دا چې ښایسته تیز نور وي او صحرا غوندې کې وي. دغسې خټکي ته تاسو کتلي دي چې اوبه پې کمې کړئ نو دی خوږ شي. کېږي که نه داسې؟ دغسې زموږ ژوند کې هم تکلیفونه هم راځي، مشکل حالات هم وي، ازمېښتونه هم وي، تکلیفونه هم وي او زموږ څه خیال وي چې دا موږ له عذاب شو، زموږ یو منفي سوچ وي. نو خبره دا ده چې قبولیت او تاثیر اخیستو دپاره ځمکه کې هم فرق وي. یو شنډه کاڼي کاڼي ځمکه وي، یو زرخیزه ځمکه وي، فرق وي. چې کاڼې ځمکې باندې باران کېږي هېڅ پکې نه روزي، او چې زرخیزه ځمکه وي د باران یو څو څاڅکي موله ډېر وي. چا کیسه کړې ده چې وي دا مرغلره چې په سیب کې وي، نو چې د سیب خوله د سیپۍ خوله کولو شي نو باران څاڅکی دننه راشي مرغلره ترې جوړ شي. نو اصل شی څه دی؟ سیب خو به خوله کولاوی که نه. نو دقسې زموږ زړه زموږ د غوږونو پکار دی چې پرانیسو، بیرته کړو، هله به پرې اثر کېږي او ډېر اوږد وخت لګي مرغلره جوړېدو کې. نو دا ډېر اهم خبره ده چې زموږ طرف ته اثر اخیستو دپاره مونږ کې ځان له ډېر زیات د کار کولو ضرورت وی چې زموږ ایمان زیات شي، زموږ یقین زیات شي، هله به پرې اثر کېږي. دوه قسمه خلک وي که نه، چا اوله نه ایمان زیات دی هغې څه وشي د ایمان زیات شي. بل هغه چې ډېر کمزوري دي هغې اوله نه په شکوک و شبهات کې دي. نو چې هغې ته داسې شی میلو شي، څه وویني نو بعضې وخت بیا دا وي چې خلک یې پوه کړي نو پوه شي. نو هغې له فایدهمند دی. مثلا تاسو وګورئ یو صحتمنده کس وي هغه خو د کونټۍ ضرورت نه وي که نه. که یو کس پخپله نیغ ودرېدی شي هغه ته خو ضرورت نشته، خو طاقت لري. خو چې څوک ضرورت لري نو بیا هغې له سهاره او کونټۍ پکار وي، او چې ورکړي هغه کونټۍ نو هغه بیا ورو ورو پخپله په ګرځېدو شي، او چې یو ځل روان شي بیا ښه شي، څه مودې پس د کونټۍ لرې شي او بالکل ټیک شي. نو موږ ټول کتی شو، پکار دی چې وګورو موږ په کوم درجې یو. هر کس دې خپل خپل د زړه جایزه والي چې زه د ایمان په کومه درجه یم او دا شیزونه چې زه ووینم نو زما ایمان زیات شو که کم شو. پوه شوې تاسو؟ حضرت ابراهیم علیه السلام هم څه کړي وو؟ خپل اطمینان نه قلب دپاره، د زړه اطمینان دپاره ویلي وو رب ارني کیف تحیی الموتى قال اولم تؤمن قال بلا ولكن ليطمئن قلبي. نو ایکسټرا پروف که تاسو پکار وي دي کې حرج نشته. ایمان خو شته، لیول او درجه به یې لږه زیاته شي. یو ځل یو حدیث مفهوم و چې یو وخت به داسې راشي چې کوم کې به مسلمانان نبی صلی الله علیه وسلم کتو دپاره هغې کتو سره به دونه مینه وي چې د هغې کتل به هغې ته د خپل مال، جان، اولاد هر څه نه زیات وي. هر شی به یې وي چې قربان کړو، خو چې یو جهلک د رسول الله صلی الله علیه وسلم وګورو. هغه مخکې نه دی که نه، خو په هغه به ایمان او مینه بیا هم دومره زیاته وي چې هغې له هر څه قرباني کولی شي. نو هر دور کې داسې خلک به وي، که کم هم وي خو وي به چې کم د قربانۍ په سطح دین اختیاروي، ارام او راحت په دغه کې نه. نو دین زده کولو له عمل کولو دپاره او هغې مخکې رسولو دپاره خپل هر شی په قربانۍ له تیار وي چې ورکړو. هغې په دې پروا نه وي چې زما خوب پوره شو که نه، ما خوراک سم وکړو که نه، د دنیا کارونه مې سم وکړه که نه، وشو که نه.
هغې پرایورټي څه وي چې کوم میشن نبي صلی الله علیه وسلم موږ له پرېښی و هغه زه مخکې رسوم که نه چې قیامت پر ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ملاقات وکم نو چې زه به روڼ تندي ملاویږم صحیح نیغ به ودرېدی شم که نه زه به ستاسو امتي یم که نه ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په امتي کېدو کې بعضې خلکو صرف دا وی چې بس موږ امتي یو نو دا ډېر دی بس موږ به شامل خو شو اسیم ځکه چې د هغې امت کې یو او که عمل کوو که نه کوو موږ به خلاص شو نو خیال ساتئ چې تاسو صرف په دغسې کې نه خلاصېږئ عمل هم کول دي او عمل دپاره خپل زړه نه شکونه وباسئ ایمان مضبوط کړئ او دا سوچ مه کوئ چې ما له دا میلاو نه شو نو اوس به څه کېږي او که دا میلاو شوی وی نو ما به څه کړی وی بعضې خلک وایي که نه چې موږ د نبي صلی الله علیه وسلم زمانه کې وی نو څونه به ښه وی تاسو ته څه پته ده د دې څه ګارنټي ده کېدای شي چې موږ بیا هم هغه نه وي کړي چې کوم موږ ته کول پکار و هغه زمانه کې عبدالله بن ابی په شان منافقان نو دای مخې ته خو پروف و که نه ثبوت و نبي سره و بیا هم ورته توفیق ونه شو زړه یې ناجوړه نو فکر د خپل ذات کوئ چې چېرته تاسو زړه کې څه شک راځي څه شی بندش کېږي هغه ځان نه لرې کړئ او اوبه به تاسو لیدلي وي که نه مخې ته کاڼې راشي نو څه وشي ودرېږي نه هغه په نور تیزۍ سره په دوه حصو کې تقسیم شي دوه لارې جوړې کړي او مخکې لاړ شي که دیوال هم وي نو هم ځان له لاره وګوري سورې پکې وکړي دیوال مات کړي نو نیت رښتونی لرئ او انشاءالله هر څه به کېږي تاسو به دا ګورئ چې کوم شی زما لاره کې رکاوټ دی هغې سره به بیا معامله سموئ هغه به لرې کوئ د دنیا خواهشونه خواهشات مفادات دا سستی منافقین یو ډېر غټه خرابي سستی وه مونږ کې څونه خلک سستی کوو چېرې مونږ توبه په دې کړې ده چې سستي م یو ګناه ده مونږ کوو نو دا دې مونږ نه کوو په دې م چېرې توبه وکړه مونږ اړو سستي مرض نه ګڼو مونږ وایو بس وبه شي وبه کړو که نه نو دا مرض هم تاسو په کار دی چې وپېژنئ او په دې م سوچ کوئ په دې لم دعا کوئ چې یا الله مانه خفه نه شې ما مونځ کې وخت واړو ما سستي کړه څه کار و هغه ما ونه کړه د دین نورو خلکو باندې خو موږ وایو فلاني اجازت نه راکړي فلاني په وجه دا چلو شو ځان پکار دی چې مونږه یاد کو او هغې باره کې مونږ خپلې بیماری خپل شیزونه وګورو او هغې کې مونږ د الله نه مدد وغواړو غزوه تبوک یاده ده تاسو ته معامله هغې کې څوک وه خو رښتوني مؤمنان وو او هغې سره څه وشو صرف لږه سستي وشوه خو هغې نه پس ته شاته چې پاتې شو هغې نه پس ته هغې څونه پښیمانه وو هغه یو صحابي ځان وتړه د مسجد نبوي ستنو سره واخرون تعرفوا بذنوبهم هغه نور څونه پریشانه شو نه پورې چرې چا خپل ځان ته د دې سزا ورکړې ده چې ما دا ولې ونه کړه موږ فورا وایو الله غفور رحیم دی الله خو خبر دی موږ د کس خو نه دی کړی بس انسان کمزوري دی او شو رانه افلانې خو هم داسې کوي ولې کمانو شو نو سو شو کنه نو سوره توبه موږ ته ډېر غټ معیار راکړي نو راځئ چې اوس بیا د خپل دغه شروع کو فصل نمبر اول چې دعا یو نافع ترین دوا ده ٹھیک شو دعا ایک نافع ترین دوا ہے آیا زمونږ یقین شته په دې خبره چې دعا یو نافع ترین یعنی ډیر زیات فائدہ ورکوونکی دارو دی علاج دی که څومره تاسو حل ولټوي د یو مسلې لپاره څومره علاجونه وګورئ څومره پروګرامونه جوړ کړئ ای ټولو کې زیات فائدہ ورکوونکی دعا وي دعا ډیر زیات فائدہ مند دارو یا دوا چې ورته اردو کې وی دی او دا د مصیبت مد مقابل دی یعنی د مصیبت په مقابله کې ستاسو حفاظت کوي د مصیبت په مقابله کوي ډیفند کوي او دینه نه صرف دا چې مصیبت پر راتلو باندې تاسو ته فائدہ کیږي بلکې دا د اوله نه یو ډیفنسیو میکانیزم دی یعنی اوله نه مصیبت لراغل نه دی تاسو اوله نه خپل دفاع وکړه نو مصیبت څه کوي راتلونکې مصیبت هم لري کوي او چې کوم ودري او چې کوم شته هغه دله لري کی کراغلی وي نو هغه کم کی او دا د مؤمن زبردست حربه ده او د هغه وسله ده او د دې په باره کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلیو سیدنا علی بیانې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلیو الدعاء سلاح المؤمن وعماد الدين
ونور السماوات والارض. دعا د مؤمن وسله ده او د دین ستنه ده او د اسمانونو او د ځمکې نور دی. نو دا حدیث چې کوم دی دا خو ضعیف دی، خو د دې ټکی چې کوم دی او معنا چې کومه ده هغه ټیکه ده. ولې چې د یو بل حدیث نه مونږه ته دا خبره معلومیږي چې دعا د مؤمن وسله ده، د دین ستن ده او د اسمانونو د ځمکې نور دی. نور معنا څه ده؟ چې د انسان نه چې کوم غم وي کنه هغه دې لرې کړي او انسان ته یو امید پیدا شي. او مصیبت او د بلا په مقابله کې د مؤمن د دعا درې درجې دي. اولنې درجه دا ده چې دعا دې د مصیبت په مقابله کې زیات مضبوط وي. داسې دعا مصیبت مکمل لري کی ځان نه. کم دعا چې کم د مصیبت په مقابله کې زیات قوت لري. اوس راځي چې وګورو زمونږ دعاګانو کې څونه قوت وي. مونږ جایزه واخلو، مونږ چې څه دعا غواړو نو مونږ څه کوو؟ څنګه دعا کوو؟ زر زر په تلواره کې یو څو زود کړي جملې معنا را راځي نه، لکه بس داسې چې وظیفه کوو او خبر نه یو چې څه وایو، خو زر زر شمار ووایو، غواړو نه کوو، د زړه نه غواړو نه او دام نه سوچ کوو چې مونږ یې چا نه غواړو. هغه څونه قدرت لري، څونه طاقت لري. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. څومره ښایسته دعا ده. یونس علیه السلام د مئی د ګېټې نه پرې راوتی او دا دعا مونږ کوو، خو څنګه یې کوو؟ شمارو نه او بس دې مارې تسبیح اړو، نه یې په مطلب غور کوو، نه په ذهن کې سره راولو او بس شمار پوره کوو. بې یقینۍ کې، نا امیدۍ کې اصل کې زمونږ دعاګانې کمزوري وي که نه؟ ځکه دا کېږي. دویم نمبر باندې څه دی چې دعا د مصیبت په مقابله کې کمزوري وي. آی صورت کې څه کېږي؟ هغه مصیبت چې کوم وي هغه زیات مضبوط شي او بیا به بنده خامخا هغه دعا هغه مصیبت برداشت کوي. خو دام دا چې که دعا کمزوري وي نو څه نه څه اثر ضرور کوي. مصیبت کم از کم که ختمي نه نو کمې کی، یعنی فایده بیا هم کوي خو د اولیني نه کم. دریم نمبر باندې دا دی چې دعا او مصیبت د برابر درجې وي. دواړه په خپلو کې مقابله کوي، یو بل ته مخې ته ودرېږي او حضرت مقابله کوي. او سیده عائشه رضی الله عنها بیانوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی وو: لا یغنی حذر من قدر والدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل وان البلاء لينزل فليلقاه الدعاء فليعد الجاني الى يوم القيامه. چې تقدیر نه بچ کېدل ممکن نه دي. دعا راتلونکې مصیبت او کم مصیبت چې اوسه پورې راغلی نه دی په هغې کې هم فایده ورکوي او مصیبت چې کله را نازل شي راکوز شي نو دعا د هغې مقابله کوي تر د قیامت تر ورځې پورې. دعا او مصیبت په خپلو کې جنګ کوي. نو حضرت ابن عمر نم روایت دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل فعليكم عباد الله بالدعاء. راتلونکې مصیبت کې هم دعا فایده کوي او چې کوم راغلی وي دعا چې کوم مصیبت راغلی وي هغې کې او آینده چې به کوم راځي هغې مصیبت کې فایده ورکوي. پس ای د الله بندیانو تاسو دعا لازمه ونیسئ، یعنی خامخا یې کوئ. نو د شاتني حدیث چې کوم هغه حدیث خو ضعیف و، خو دا حدیث صحیح دی او دواړو کې خبره یو ده. صرف پای اولنی کې چې کوم قیامت پورې جنگ کوي کېدی شي هغې په وجه په دې کې حدیث کې ضعف وي ځکه چې سند یې ضعیف دی. او دا دویم چې کوم سند دی چې راتلونکې مصیبت او چې کوم اوس دی هغې کې مصیبت کې دعا فایده کوي دا پکې بالکل ټیک دی. نو دې نه څه پته لګي چې دوه قسمه دعاګانې کول پکار دي. یو هغه دعاګانې چې کوم د وخت کې په تاسو کوم مصیبت را نازل دی هغې دپاره د هغې په مقابله کې، یعنې که تاسو دې وخت ناجوړه یم تاسو دعا وکړئ چې الله مانه دا بیماري لرې کړه. که ستاسو اولاد ته څه مسله ده تاسو هغې ته دعا وکړئ چې الله دې ته اساني ورکړي. یا که ژوند کې اوله نه الریډي څه مسایل تاسو ته پیښ دي نو هغې دپاره تاسو دعاګانې وکړئ. دویم قسم دعا دی هغه دی پریونټیو، احتیاطي اوله نه. لکه چې څنګه تاسو دارو خورئ نو دارو کې څه وي؟ یو دارو هغه وي چې کوم علاج کوي
یعنی تاسو لا اوله تبه وشوه مری خوږ شوه اوس تاسو دارو خورئ چې د علاج وکړي. دویم شی هغه وي چې احتیاطي تدابیر تاسو اختیار کوئ. زکام دی فلو دی تاسو اوله نه ځان ته ویکسین ولګول. پخوا به وو که نه ویکسینونه به لګېدل یا حفاظتي ټیکې به یې ورته ویلې حفاظتي ستنې چې ماشومانو ته لګي. نو دغه شانتې دعا چې ده هغه هم بعضې وخت هغه بیماري چې کومه راغلې ده هغې له او صرف هغې له نه بلکې زموږ طرف نه خو بلکې راتلونکو دپاره هم ده. نو زموږ اصل کې توجه څه وي موږ ژړا فریاد راغوستي وي او چې کوم وخت کې مصیبت وي چې څنګه مصیبت ختم شي یو ورځ هم ښه تېره شي موږ وایو ښه هر څه ټیک شو همداسې یې که نه بیا موږ غافل شو موږ هیر کړو دعا غوښتل یې پرېږدو چې ځه بس مصیبت ټیک شو څه ضرورت دی دا سوچ نه کوو چې سبا خو بل هم څه بلا نازلېدی شي که نه هر 2 ورځې د یو بل نه بدلې نه وي یو ورځ تاسو پاسئ ډېر خوشحاله اکټیو ټول کارونه زر زر وکئ هر شی ټیک وشو نو ستاسو څه خیال دی چې سبا به هېڅ نه کېږي حالات هر څه ټیک شو حالانکه بل ورځ څه وشي چې د کټه راکوشئ اوس تاسو وایئ په ګوډو مې درد دی وایي په ملا مې درد دی زه خو ټوله ستړې یمه زما وجود کې درد دی په سر مې بوج دی او انسان بیا ورو ورو خوځي سستي راشي مونځ هم په ګرانه ګرانه وکئ دعا کې هم خاص زړه نه لګي ځکه چې ټول توجه خو ستاسو په خپل تکلیف ته بیا درته دغه شي چې اوس څه وکړمه سبق له لاړ شم لاړ نه شم کتاب کولاو کړم سر باندې مې درد دی دا به زیات شي او موږ واپس لاړ شو کټ کې سملو چې موږ خو ناجوړه یو ټول کارونه پاتې شي که نه نو صرف کم مصیبت چې دی هغې له نه بلکې راتلونکې ورځو دپاره هم دعا کول دي حفاظت دپاره دعاګانې کول دي اوس چې دې وخت کې ملک کې امن دی نو ضروري نه ده چې مخکې هم وي نو اوس سره دعا کول دي چې الله زموږ د امن حفاظت وکړه الله د بدمنیم نه هم وساته ټیک شو نو ځکه یې وویل چې تاسو دعا لازم ونیسئ یعنې په هیڅ حال کې به دعاګانې پرېږدئ نه که ښه ورځې وي که بدې حضرت صوبان نه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلي وو لا يرد القدر إلا الدعاء ولا يزيد في العمر إلا البر وإن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه قدر او قضا هیڅ شی نشي رد کولی سوای د دعا نه یعنی تقدیر هم هیڅ شی نشي بدلولی سوای د دعا نه دعا سره تقدیر هم بدلیدی شي او هیڅ شی عمر نشي زیاتولی سوای د نیکۍ نه او انسان د ګناهونو په وجه نه د رزق او د ګټې نه محروم شي نو څه مطلب شو د دې چې تقدیر هم که لیک وی شوي د الله دعا وکړئ نو دوه قسمه تقدیر وي یو دی چې په دعا بدلیږي نو هغه هم بدلیدی شي او د کسي عمر اوس د دې څه مطلب دی چې عمر به څنګه زیاتیږي د دې دی دوه خبرې کړې دي دوه رائے دي چې نیکه سره عمر زیاتیږي یعنی یا خدای چې کلونه او میاشتې زیات شي یا دا چې په وخت کې برکت وشي او په کم عمر کې په لږ وخت کې تاسو ډیر څه وکړي کم چې خلک اوږد عمرونو باوجود اونکړي شي ولې چې یو نیکه د بلې نیکه دروازه بیرته کوي او ګناهونو په وجه انسان د رزق نه محروم شي د دې څه مطلب دی یا د دې علاج څه دی د دې علاج دا دی یا رزق کې د اضافي څه نسخه ده هغه د استغفار ٹھیک شو چې ګناهونو په وجه رزق غم شو تاسو سوچ کوئ چې دا ګناه په وجه دی نو اوس په علاج څه کوو استغفار او د دې څه ثبوت دی سوره نوح کې راغلی دی فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا يرسل عليكم يرسل السماء عليكم مدرارا نو سکیږي بارانونه چې اوريږي نو سکیږي رزق اضافه کیږي زیات فصل کیږي په میوو کې زیات رس راشي مالټې شوي نیمبو شو قسمه قسم میوې چې پای کې خوند زیات شي او دا د سب چا برکت نه کیږي د استغفار نه او دا ویلي چا دي الله تعالی نورې څه ویلي دي وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ څه فایدې دي د استغفار مال او زامن دا به هم زیات شي یجعل لکم انهارا نهرونه دریابونه به وهیږي
اسمان نه چې باران راځي که نه، نو په ځمکه باندې مو اوبه زیاتې شي، او که بیا باران را نم شي نو په ځمکه خپلې هم اوبه وي. یعنی رزق کمې نه راځي. تاسو په خپله کتلي دي بعضې ورځو کې دا اوبه څونه تل ته لاړې شي، اوبه کمې شي، بنده وي څه شوې؟ حالانکه الله تعالی خو موږ له اوبه پوره جوړې کړي دي. نو بعضې وخت چې زمونږ ګناهونه زیات شي، نو هغه اوبه الله تعالی بل چاله ورکړي. یعنې نو دا خو واټر سایکل دی، هم یو شانتې اوبه په دنیا کې راکوزېږي، هغه بل چاته ورکړي الله تعالی. نو یجعل لکم انهارا، تعالی به نهرونه بهیږي. خو ضروري څه دی چې مونږه استغفار کوو، استغفر الله وایو. ٹھیک شو؟ نو نعمتونو نه محرومي او رزق کمې د ګناهونو په وجه وي. ګناه رزق تباه کوي. خو مونږ کې څونه دي چې دا ومني چې مونږ ګناهګار یو. خلکو مخکې مونږ ډېر ځله وایو، خو الله مخکې یوازې مونږ چېرې منلې ده؟ نو رښتونې زړه سره استغفار کول دي. او بعضې چا کیسه کوله چې یو ډاکټر صاحب دی چې هغه مریضانو ته وایي چې سوره رحمان تاسو اورئ، ورځې اورئ یا ورځ کې 3 ځله اورئ، نو د عمل نه وي ډېر لاعلاج بیماری هم ټیک شوې. نو دا د هغه اجتهاد دی، ټیک ده، داسې هم کولی شي، حرج پکې نشته. قرآن دی، اورېدی هم شي، ویلی هم شي، او باقي شیزونو ته هم کتل وي. دعا هم ضروري ده او نور شیزونه هم ضروري دي. جزاک الله خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.